د همدرد صاحب چې کوم مینه موږ له د دې نه مخکې راکړې ده موږ د هغې مینې په دغه باندې روان یو د هغې مینې هغه مزې دی چې موږ ته غوټه شوې ده په هغې را روان یو که د مخکې نه زموږ سره د همدرد صاحب مینه محبت نه وي نو بیا که همدرد صاحب یو بل مقام نه موږ ته راځلېدی نو موږ ته به دومره زیاته خبره نه وه خو دی چې د هر مقام نه موږ ته راځلېږي نو موږ ته خو د همدرد دغه مینې معلومې دي داسې موقع نه ده راغلې چې همدرد دلته د بهر نه میلمانه راغلي دي ذاتي میلمانه راغلي دي که د ټولنو ملګري راغلي دي که د مشاعرو یا د نور څه پروګرامونه شي دي نو زما یقین نه راځي په دې کې به د موږ هېر کړي یو د په هره موقع باندې موږ یاد ساتلي یو پردی کوټه لوږه او نه سرې جامه کنځله پردی کوټه لوږه او نه سرې جامه کنځله هغه د خپلې غریبۍ هره نخره کنځله پردی کوټه لوږه او نه سرې جامه کنځله هغه د خپلې غریبۍ هره نخره کنځله او ته مې رانغلې په لاس دې باره کې څه ووایم ته مې رانغلې په لاس دې باره کې څه ووایم ما چې خطا کړه مرغۍ بیا به مې لینده کنځله مننه ته مې رانغلې په لاس دې باره کې څه ووایم ما چې خطا کړه مرغۍ بیا به مې لینده کنځله او بیدروال صاحب د دې سړي نه مې سم زړه تور دی په دې وجه چې د دې سړي نه مې سم زړه تور دی په دې وجه چې په نه خبره به یې خپله زنانه کنځله د دې سړي نه مې سم زړه تور دی په دې وجه چې په نه خبره به یې خپله زنانه کنځله او ستا چې مرۍ غوټه شوه ما له دې را نه کړو جواب همدرد صاحب ټول ملګري مخاطب کوم ستا چې مرۍ غوټه شوه ما له دې را نه کړو جواب بیا ما جړل او بیا مې خپله رویه کنځله ستا چې مرۍ غوټه شوه ما له دې را نه کړو جواب بیا ما جړل او بیا مې خپله رویه کنځله او نن یو میخوار هم خوی د ملک د بادشاهانو وکړو نن یو میخوار هم خوی د ملک د بادشاهانو وکړو ښه ډېر یې وسکل شراب بیا یې میخانه کنځله نن یو میخوار هم خوی د ملک د بادشاهانو وکړو ښه ډېر یې وسکل شراب بیا یې میخانه کنځله او مال او عزت یې پکې ښه په شوق وبیلل خو مال او عزت یې پکې ښه په شوق وبیلل خو سحر وختي د شپې شوې تماشه کنځله مال او عزت یې پکې مولانا سلیمان ارماني صاحب مال او عزت یې پکې ښه په شوق وبیلل خو سحر وختي د شپې شوې تماشه کنځله او خادمه روغې مې ساتلې د خپل کلي کوڅې خادمه روغې مې ساتلې د خپل کلي کوڅې نه مې پردی دروازه نه پردی کوڅه کنځله مهرباني جی